دوستانو سلامونه او نیکې هیلې. الله دې وکړي چې ټول راته صحتمند او جوړ وي. نن د زړه په ستړي کېدو او سابندۍ خبرې کوو. تاسو به ډېری کسان لیدلي وي چې ژر ژر ساه اخلي یا یې هم زړه ستړی کېږي او ساه یې بندېږي. سابندي د نړۍ پر مخ یوه عامه ستونزه او یو عام عرض او شکایت دی چې د ډېریو کسانو د ځورېدو باعث شوې ده. سابندي د مختلفو ناروغیو په پایله کې رامنځته کېږي او دغه ناروغۍ د زړه ناروغۍ، د سږو مختلف امراض، د وینې مختلفې ناروغۍ، د تایراید غدې یا تایراید گلینډ امراض او ناروغۍ، مختلف روحي تشویشونه، سټریس، اضطراب او روحي فشارونه، دا ټول هغه څه دي د کوم په پایله کې چې د ناروغ زړه ستړی کېږي، ناروغ ژر ژر ساه اخلي او د سابندۍ احساس کوي. د زړه هغه امراض چې د سابندۍ او د زړه د ستونزې باعث کېږي، لکه د زړه د پمپ ضعیفېدل چې د هارټ فیلر په نوم سره یادېږي، یا زموږ په اصطلاح کې د زړه د بې کفایتۍ یا عدم کفایي په نوم سره یادېږي. په دې صورت کې د ناروغ د زړه پمپ ضعیفېږي، نشي کولی چې په ښه ډول بدن ته وینه پمپ کړي او په دې صورت کې د زړه سایز اندازه لویږي او ناروغ د ملاستې په وضعیت کې کله چې ناروغ خوب کوي یا څملي او یا هم ناروغ د تګ پر مهال د ډېرې ستړیا احساس کوي او ژر ژر ساه اخلي او ساه یې بندېږي. بل هم د زړه د پردې شاوخوا التهاب چې د پیریکارډایټس په نوم سره یادېږي، چې په دې صورت کې د سابندۍ ترڅنګ ناروغ د سینې شدید دردونه هم لري او دغه دردونه د ملاستې په وضعیت کې زیاتېږي او کله چې ناروغ کیني نو دردونه یې لږ څه آرامېږي. بل هم د زړه حمله ده چې په دې صورت کې په ناڅاپي توګه ناروغ ته د زړه حمله پیدا کېږي او د ناڅاپي حملې په صورت کې ناروغ علاوه پردې یا برسره پردې چې د سینې په برخه کې شدید دردونه پیدا کوي، زړه هم ستړی کېږي یا د سابندۍ مشکل پیدا کوي او یا هم ناروغ خولي کېږي، د زړه حرکات یې زیاتېږي او کله کله کمیږي، د وینې فشار یې ځینې وختونه لوړېږي او ځینې وختونه هم راکمیږي. د دې ترڅنګ د زړه په داخل کې د انډوکارډیم د قسمت د والونو یا والز مشکلات دي چې که چیرې د زړه په داخل کې د انډوکارډیم د قسمت د والونو اندازه له نارمل څخه راکمیږي او یا هم زیاتېږي، یا په دې معنا چې والونه راتنګېږي او ازادېږي له خپل نارمل حالت څخه، نو په دې صورت کې هم د زړه پمپ مشکل پیدا کوي، د زړه پمپ ضعیفېږي او ناروغ د ستړیا او د سابندۍ احساس کوي. د سږو هغه امراض چې د سابندۍ باعث کېږي او د زړه د ستړیا باعث کېږي. زموږ په ډېری اشخاصو کې خصوصا په مسنو او لویو کسانو کې اشخاصو کې چې عمرونه یې زیات وي او یا هم په ماشومانو کې دا مشکل هم پیدا کېږي چې د برانکیال اسما یا د سږو د حساسیتي یا الرژیک ناروغۍ په نوم سره یادېږي، چې په دې صورت کې هم ناروغان د زړه د ستړیا او د سابندۍ احساس کوي. بل هم سینه بغل د چې یو عامه ناروغي ده او په دې صورت کې هم ناروغ د سابندۍ احساس کوي. بل هم د زړه په داخل کې وبخښئ د سږو په داخل کې د مختلفو شنټونو موجودیت، یا په دې معنا چې د وریدونو او د شرايینو غیر نورمال جوړښت، دا هم د زړه د ستړیا او سابندۍ باعث کېږي. بل هم د سږو د فشار لوړېدا چې د پلمانري هایپرټنشن په نوم سره یادېږي، دا هم د سږو سابندۍ او د زړه د ستړیا باعث کېږي. د وینې ناروغۍ لکه د وینې لږوالی او کموالی چې په دې صورت کې هر کله چې د هیموګلوبین مقدار په وینې کې راکمیږي او یا هم د وینې د سرو حجرو یا ریډ بلډ سیلز مقدار کمیږي، نو ناروغ د سابندۍ احساس کوي او یا کله چې ناروغ ځي او د تګ پر مهال ناروغ د سابندۍ او د زړه د ستړیا احساس کوي. دې سره په څنګ کې د وینې د کمښت په پایله کې ناروغان د سستیا احساس کوي او بدني خولي کېږي. بل هم د تایراید غدې ناروغۍ دي چې د سابندۍ، د زړه د ستړي کېدو او د زړه د حرکاتو د زیاتېدو باعث کېږي چې د تایروټوکسیکوسیس په نوم سره یادېږي او دا هم د سابندۍ، د زړه د ستړیا
او د ساه اخیستلو مشکل پیدا کوي. بل علت هم روحي او دماغي رواني فشارونه، تشویشونه، سټریس او اضطراب دی چې دا هم په ډیری کسانو کې د ساه اخیستلو مشکل پیدا کوي. د دغسې کسانو د زړه حرکات زیاتېږي. هر کله چې په ناڅاپي توګه یوه خبره اوري د دوی زړه رپېږي، ټکان کوي، دوی بدن ریږدي او یا هم کله کله خولې کېږي، فشار یې ښکته کېږي، چې دا هم د ساه بندۍ، د زړه د ستړي کېدو او د ساه اخیستلو مشکل لوی او مهم علتونه دي. دوستانو، زموږ پاڼه د نورو مهمو طبي معلوماتو لپاره وڅارئ، تعقیب یې کړئ او زموږ د لا تشویق په خاطر زموږ دغه ټول معلومات د خپلو دوستانو سره هم شریک کړئ، ترڅو دوی هم ورڅخه ګټه واخلي او ورڅخه مستفید شي. ستاسو له پاملرنې یوه دنیا مننه.